سوریایي وسلوال امریکا ته راغلي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اکانومیک ټایمز د راپور له مخې د منځنۍ اسیا سوریایي اسلام پالي چې پخوا یې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې وه، په افغانستان کې د دوی تازه راڅرګندېدو د اسلامي امارت واکمنۍ منځنۍ اسیا هیوادونو په افغانستان کې د دوی تازه راڅرګندېدو د اسلامي امارت واکمنۍ منځنۍ اسیا هیوادونو او هند ترمنځ اندېښنې ډېرې کړې دي. ورځپاڼه ډېروي دغه اسلام پالي د بدخشان، بغلان او هرات په ولایتونو کې ځای پر ځای شوي چې سیمه ایز امنیت ته ګواښ پېښوي او شونې ده چې منفي اغیزې یې تاجکستان، ازبکستان او هند ته هم وغځېږي. سره له دې چې قرغیزستان له افغانستان سره ګډه پوله نه لري، خو بیا هم د سخت دریځو د فعالیتونو له ډېرېدو اندېښمن دی او د روان کال له پیل یې د کودتا 2 هڅې شنډې کړې دي. همداراز تاجکستان هم د داعش له ګواښونو سره مخ دی او دغې ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره د دوشنبې واکمنۍ ته ګوتڅنډنه کړې ده. بلخوا روسیې وړ مورث اسلامي امارت د ترهګرو ډلو له نوملړه ایستلی ترڅو په افغانستان او پاکستان کې د نوموړي غورځنګ له ملاتړه برخمن شي. د هند د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې داعش هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان په سیمه کې خپل شتون پراخ کړي. د پاکستاني پوځ لخوا روزل کېږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.